دا ونی په هغه ځای کې چې د توغندۍ او چرې هره ورځ د سرتیرو ژوند ګواښي اوکراینیانو داسې یوه مقناطیسي آله جوړه کړې چې له پیچلي عملیات پرته چره له غوښې راباسي لومړنی انسان ډوله هوا ته پورته کیدونکی روبوټ وازمایل شو دا او نور مطالب په دې ګڼه کې زه پاینده څرګند یم او ټکنالوژي ته ښه راغلاست په اوکراین کې ډاکټران وایي د جګړې په لیکو کې د سرتیرو ترمنځ 80 سلنه رواني ناروغۍ د توغندیزو چرو له امله ده اوس دوی یوه داسې مقناطیسي آله جوړه کړې چې کوچنۍ چرې پرته له دې چې غټ عملیاتونه ترسره سي رایستلی سي دوی دا آله اوس د جګړې لومړۍ کرښې ته استولې او تر اوسه سر له دې چې لا تایید سوی نه ده خو ډېره اغېزمنه ثابته شوې ده نور په دې ریپورټ کې وګورئ دې ټوټې زما پښتورګی لږ ژوبل کړی و زما سږی او زړه یې سوري کړي ول خو زه نه پوهېدم چې دا به څه وي له یوه روسي ډرونه د وسپنې یوه ټوټه د سرګي تر زړه رسېدلې وه ټوټه د چرې په څیر تیره وه ډاکټرانو ویل چې دا یوه لویه ټوټه وه او زه بختور وم چې ژوندی پاتې شوم دا د یوې نوې ټکنالوژۍ مقناطیسي راښکونکي په مرسته وایستل شو د چرې ټپونه په اوکراین کې د جنگي ټپونو 80 سلنه جوړوي چې د ډاکټرانو لپاره یوه نوې ننګونه ده هغه ډاکټرانو چې په دې روغتون کې د سرګي درملنه کړې وایي دې وسیلې د هغه ژوند وژغوره مقناطیسي راایستونکي ژوند ډیر اسانه کړی ځکه چې موږ اړ نه یو زړه په دقیق ډول وڅیرو زه یوازې یو کوچنی سوری کوم راایستونکي آله دننه کوم او چره راباسي اولیګ د دې آلې طرح دی چې زوروره آهنربا یا مقناطیس کاروي د دې وسیلې د جوړولو لپاره هڅونه د هغو پوځي ډاکټرانو لخوا و چې ما ورسره خبرې وکړې زه د رضاکار په توګه لومړی کرښې ته په سفر تللی وم یوه پټ ځای ته بوتلم چې هلته دا مقناطیسي راایستونکی چې د لومړۍ کرښې روغتونونو لپاره حیاتي دی جوړوي زموږ کابو شپږ فابریکې پکې ښکېلې دي د عامو او رضاکارو اوکراینیانو لخوا د سوداګرۍ په ډول پر مخ ځي د حکومت له هیڅ ډول ملاتړه برخمن نه یو له بشپړ یرغل راهیسې تر 3000 ډېرې آلې ټول یوکراین ته استول شوي دي خو دا ټکنالوژي لا رسما نه ده تایید شوې د یوکراین روغتیا وزارت موږ ته وویل په داسې حال کې چې هیواد په جګړهیز حالت کې دی له دې قانون سره نرمښت کېدای شي کله چې مهم کار کوي او ژوند ژغوري رسمي تایید هیر کړئ د جګړې روغتیايي کارکونکي ډیوډ ناټ موافق دی چې د اوس لپاره رسمي تایید لومړیتوب نه دی په جګړه کې داس شان جوړیږي چې په ملکی ژوند کې به کله هم فکر در پیدا نشي په جګړه کې موږ د بالستیک چارو له عمل بالیر ټپونه وینو کله ناکله ټپونه میکروبي کیږي نو چې په اسانۍ سره وکړه پیدا کړی او له آهنربا سره وباسي لکه څنګه چې مې وویل له هوښیارۍ ډک کار دی So to be able just to simply find them using a magnet is like I said ingenious. که تایید شي تمه دا ده چې دا ټکنالوژي کولی شي په نړۍ کې د جګړې په سیمو کې د درملنو بڼه بدله کړي خو په یوکراین کې د سرګي لپاره چې چره د ښه بخت او د یوکرایني نبوغ د یادګار په توګه له ځانه سره ګرځوي هر څه بدل کړل په ایټالیا کې لومړنی انسان ډوله الوتونکی روبوټ هوا ته پورته کېدو کې وازمایل شو ایټالوي ټکنالوژي انسټیټیوټ وایي چې دا به د یو لوی بدلون پیلامه وي ځکه چې دا روبوټ کولی شي له انسانانو سره په ډیرو سختو شرایطو کې لکه سیلابونه او طبیعي آفاتو کې مرسته وکړي نور دلته وګورئ دا انسان ته ورته الوتکی روبوټ چې جټ پاک یې پر شا دی آیرون کپ 3 نومیږي او جوړونکي ډلې ورباندې 2 کاله کار کړی 4 جټ ماشینونه لري او له ډیرو سختو شرایطو سره د مقابلې لپاره ډیزاین شوی دا انسټیټیوټ وايي د داسې یو روبوټ جوړول یې ځکه اړین وبلل چې د طبيعي ناورینونو لکه زلزلې سیلابونو او سونامي پر مهال په ویجاړو شوو سیمو ودانیو او د خاورو او ډبرو تر لاندې د مرستې په موخه د انسانانو ورتګ ډیر خطرناک وي خو یو الوتکی روبوټ ته بیا داسې نه وي
لومړی دا چې له هوا کولای شي وضعیت وارزوي، د ښکته کېدو او مرستې رسولو څرنګوالی وسنجوي او بیا پریکړه وکړي. د آیرن کپ 3 د احتمالي کارولو لپاره ډیر حالتونه شته. لومړی ښکاره یې دا ده چې ناورین ته ځواب ویل دي. نو موږ غواړو چې یو داسې څه ولرو چې له سونامي او زلزلې وروسته په کار سي. نو دا کولی سي له سیلابونو او له اوره ځان بچ کړي او بیا پر ځمکه کښیني او د ژوندي پاتې سوو کسانو لټون وکړي. یو ځل چې یو پای ته ورسیږي بلې ودانۍ ته الوزي. خو هغه څه چې موږ یې تصور کوو دا دی چې موږ کولی سو له دغې ټکنالوژي فرعي محصولات لکه الوتونکي بکسونه جوړ کړو. نو الوتونکي بکسونه د الوتکې انسان ته ورته روبوټونو پرتله اسانه سامانالاتو نه جوړېدای سي او تاسې کولی سي د الوتنې دا بکسونه د ډیر بار وړونکي ترانسپورټي سیستم په توګه وکاروي چې هغو خلکو ته خواړه یا درمل ورسوي چې ورته ډیره اړتیا لري. نو موږ ګورو چې دا پرمختللې څېړنه په ټاکلي شمیر کې د فرعي محصولاتو په توګه تمامیږي چې په خپله له الوتونکي روبوټونو سره به ډیر توپیر ولري. تر دې وړاندې د جیټ پاک یا شاته تړلې کڅوړې په مرسته انسانانو هوا ته الوتل پیل کړي. دوبۍ یو له هغو ښارونو دی چې داسې الوتنې پکې ډیرې ترسره کیږي. ښایي لامل یې هوا ته د پورته کېدو لپاره د ډیرو لوړو ودانیو شتون او د تخنیکي ستونزې پر مهال د تودو اوبو شتون وي. د انسان جیټ پاک الوتنې پر لا ښه کولو په ګڼو هیوادونو کې کار کیږي، خو د جوړونکي شرکت په وینا د آیرن کپ 3 ځانګړتیا د دې روبوټ په ګڼو مهارتونو کې ده. په اصل کې داسې ده کله چې روبوټ الوزي له خپلو بیلابیلو سنسرونو کار اخلي چې انارشل سنسرونه او د ځواک سنسرونه دي چې د فشار قوت اندازه کوي. په حقیقت کې دا ټول ځواک اندازه کوي. بیا موږ د الګوریتمونو یو ټولګه لرو چې د سنسر ټول معلومات په کار اچوي او بیا یې د ماشین زده کړې عصبي شبکو ته ورکوي چې د ځواکونو وړاندوینه وکړي او بیا یې د کنټرول سیستم ته هم ورکوي. نو په اصل کې تاسو د سنسور معلومات لري چې له نورو پړاوونو تیریږي او بالاخره سنجول سوی ګام اوچتوي. آیرن کپ 3 بشپړ فعالیت تر چمتو کېدو پورې ډیر وخت او آزمویښتونو ته اړتیا لري. په لومړني بریالي آزمویښت کې 50 سانتي متره لوړ پورته شو او تمه ده چې د سختو حالاتو له آزمویښتونو هم بریالي راووځي. په دې هیله چې زموږ پروګرامونه مرسته وکړي تاسو ته هم نوښتګر ټکنالوژیک فکرونه پیدا شي، دا ګڼه همدلته رانغاړو. تر بلې ما پاینده څرګند ته اجازه راکړئ. ښې شپې ورځې.